لوړ قد لرونکی افغان ځوان له ناروغۍ کړېږي، دولت هم مرسته نه ورسره کوي. ما خپل حق ادا کړو چې دا ویډیو مې تر تاسو ورسوله. اوس تاسو کوشش وکړئ او خپل حق مو ادا کړئ چې دغه ویډیو تر نورو ورسوئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ. په نړۍ کې ځینې داسې انسانان هم شته چې له نورو انسانانو نه په بدني یا ذهني برخه کې متفاوت دي او ځینې خاص ځانګړتیاوې لري. د دغو کسانو نه یو هم د افغانستان تر ټولو لوړې ونې خاوند رحمت الله هم دی. نوموړی د کابل د چهارسیاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. 22 کاله عمر لري. دغه افغان ځوان 2 متره او 10 سانتي متره جګوالی ونه لري. نوموړی وایي چې د ژوند د ستونزو له امله یې ونه شو کړی چې زده کړې وکړي، خو وایي چې خلک یې د لوړې ونې له امله ستایي او تشویقوي تر څو ورزش ته مخه کړي او په نړۍ کې د غوره ورزشکار په حیث افغانستان نوم وځلوي. هغه وایي چې اصلي نوم یې رحمت الله دی، خو خلک یې د پیاوړي بدن د لوړ قد له امله شیر خان بولي. رحمت الله د سږو له ناروغۍ امله کړېږي، خو اوس مهال هندوستان هیواد ته د درملنې لپاره تللی ده. نوموړی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده، خو دولت ورسره مرسته نه کوي او په یوازې په دروغو ژمنې یې ورسره کړې دي چې هیڅ وخت یې عملي کړي نه دي. هغه په دې اړه له دوی چویله سره په خبرو کې وویل چې دولت یوازې هند ته د تللو په برخه کې مرسته ورسره کړې ده او نورې تش لاس پرېښی ده. رحمت الله چې په لارو کوڅو کې تېرېږي نو خلک ورسره انځورونه اخلي او په وینا یې د دې ته هڅوي چې ورزش وکړي او په نړۍ کې د یو لوړ قد افغان په توګه د هیواد نوم او بیرغ اوچت کړي. یادونې وړ ده چې رحمت الله مخکې له دې هم هند کې د افغان کرکټ لوبډلې د لوبېدو لپاره تللی و چې هلته د بیا د هوټلونو کې د خپل قد په اندازه برابر کټ ورته نه پیدا کېده چې بیا د هند پولیسو له نوموړي سره مرسته کړې وه او د اوسېدنې ځای یې ورته برابر کړی و. راځئ دوستانو دغه خبر راسره بدرګه کړئ تر څو افغان چارواکو ته دغه خبر ورسیږي. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.